عثمان رضی الله عنه دا رور چې دی الولید ابن عقبه ما تاسو چې د رسول صلی الله علیه وسلم پاتې شوی دی خو ډېر لږ وخت یې تېر کړی دی او فتح مکې وخت کې مسلمان شوی دی. د دې یو قصه ده امام مسلم هم راوړې ده په نورو کتابونو کې هم ده. یو راوي دی حضیر ابن المنذر هغه وی زه ناست وم د عثمان رضی الله عنه سره چې دا ولید ابن عقبه راوستی شو. د کار دا کړو چې د سحر د مونځ وي قد صلى الصبح رکعتین 2 رکعته مونځ یې کړی. سحر مونځ یې څو رکعته کړی؟ نه ولې څلور دی؟ سحر مونځ 2 رکعته دی. نه سنت دی. سنت خو لازم سنت خو زه کور کې کوم هغې نه څوک خبرې که نه خبرې او کوي هم نه کوم او جدا مسله زما او د الله په منځ کې ده. مسله ده څه دلته روانه د فرضو د سهار فرض څو دي او ویده 2 کړي. اوس که په دې ځای باندې موږ دا قصه ختمه کړو هر سړی به په کشمکش کې پاتې 2 کړي نو خو صحیح کار یې کړی. نه مخکې دا دی ثم قال ازیدکم وی به چې سلام وګرځو وي دا مونځ زیات کړم که څنګه؟ مسله دلته ده ته څنګه مونځ زیاتې نو هغه د نشه کې و هغه د نشه کړې وه. کسان رالو په عثمان رضی الله عنه پسې ته خو سړی مشر کړی ده او نن هغه دا کار شراب یې څکلي. ګوره زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کوم ما نه پکې بعض خفه م شي. څوک وایي دا درباریان دي او څوک وایي دا حق پرست نه دي او څوک وایي دا داسې دا داسې. زه هم ګوره د مسلمانانو سره ګزاره کوي دا ګناهونه په هره زمانه کې شوي دي. د هغې بیا د بندولو طریقې دي خپلې مناسب په حکمت سره. او پلانې کافر مرتد د کافر زوی او پلانې دي ګوره که ته داسې وایې چې معاشره زموږ داسې په کار ده د الف نه د یا پورې چې ذره برابر ګناه پکې نه کېږي نو زه درته قسم خورم چې ته لیونی یې. قسم پرې درته خورم چې ته لیونی یې. دا د صحابه کرامو معاشره ده دا د تابعینو معاشره ده. خو دا خو زموږ ایمان او عقیده ده چې صحابه کرام تابعین د نیکان خلک هم د ګناهونو نه پاک نه وو. فرق موږ هغو کې دا دی چې صحابه کرامو که چېرته لغزش دې شوی دی هغه معمولي دی او بل دی چې هغه لغزش نه بعد هغوی الله ته واپس شوي او رب العالمین د هغوی لغزشونه ټول معاف کړي دي هغه ترې راځي او موږ په ګناهونو پسې ګناهونه کوو واپس کېږو نو الله ته او بیا زموږ پته هم نه لګي چې الله بخلي و که نه وي بخلي. ګوره ګزاره کوو د الله د بندګانو سره. زما دا مطلب نه دی چې ګناهونو دروازه کولاو کوي نو په خبره تاسو پوه شوئ که نه چې انسان خطاکار دی. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې کړې ده. اوس او دا مشر دی دا داسې نه چې د علاقې مشر دی. یو روایت کې داسې راځي چې د 4 رکعته کړی دی سهار مونځ یې 4 رکعته کړی وي چې سلام یې وګرځوي دې کسانو ته وي زیات یې کړم. چا پلار به ورته څه ویلي دی دلته مشر دی مشر دی ته څه علاقې مشر دی په کوفه باندې دی عثمان رضی الله عنه دی مشر کړی دی وی چې سلام یې وګرځوي زیات یې کم که خلکو سرونه ټیټ نیولي وو. که اوس ورته وایي چې تا خو 2 زیات کړي دي یا که 2 کړي دي او ته ورته وایي چې 2 یې څنګه زیاتې تاسو ته ولې پته نشتې علم د سره نشتې نو بیا به راته علم وښیي او ته هغه نشه کې دی. 2 کسان رالو په عثمان پسې چې یار خو دا کار کړی. یو عمران نومو هغه وایي چې عثمان رضی الله عنه ته وایي ما په خپلو سترګو لیدلی دی چې شراب یې څکلي دي. ګواهان خو په کار دي که هغه دویم دا وایي ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې الټۍ یې کولې. عثمان وایي ها انه لم يتقیع حتی شربه الټۍ خو سړی هله کوي چې شراب یې څکي دي. معنی چې یو خو لیدلی یې په څکلو باندې بل لیدلی په الټو باندې. علي رضی الله عنه ته وی علي پاسا قم فجلده او حد پې قایم که چې د پته ولګي. دې ته عدل او انصاف ولا مشران وایي. دی ورور دی ګورئ او مشر کړی هم دی. موږ دا اعتراض ورب الکعبه که په زړه کې راځي چې د ده نه ګناه ولې وشوه دا په دې زموږ په زړه کې نه راځي ځکه چې دا موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې د آدم بچی خطا کار دی.
غلطي وشوه خو د غلطۍ نه بعد څه دي دا کته غواړي د غلطۍ نه بعد دا دي چې خو د دینداره بندګانو د الله هغه واپس شو الله ته ګناه نه توبه وویسته عثمان رضی الله عنه څه چل وکړو هغه ته یې دغه ته یې وویل علي رضی الله ته قم فجلده بعض وایي سزا ورکړه علي رضی الله عنه خپل زوی ته وویل حسن ته وی قم یا حسن فجلده بعض وایي ته پرې دا حد قایم کړه حسن رضی الله عنه ته وی چې د مشر شوی دی که نه عثمان رضی الله عنه ته چې دی مشر شوی دی نو بیا به دی د دې هغه خواږه هم برداشت کوي او د دې هغه سختې هم برداشت کوي دا سزاګانې به دی به خپله ورکوي موږ ته یې خبر راواړوله چې مشر شو نو په مشرتیا کې خواږه هم شتي خو تراخه به کې هم شتي نو تراخه به هم څه کوي صرف دا خو نه چې ته خوږو ته ناسي ته به دا لازم ورسره څه کوي نو علي رضی الله عنه بیا دغه ته وویل خپل وراره ته د جعفر زوی ته عبدالله ته وی یا عبدالله قم فجلده ته پاسې ته ورله سزا ورکړه فجلده وعلي رضی الله عنه يعد الله اکبر نو هغه کوړې دله ورکولې او علي رضی الله شمارلې دا انصاف او عدل دی دا سړی په کوفه باندې مشر شوی دی او ورور د چا دی د عثمان رضی الله عنه ورور دی عثمان څوک دی امیر المؤمنین دی یعنې که زه یم چې عثمان دلته امیر المؤمنین هم نه وی که نه خو دا خبره ډېره غټه وه چې یاره ولید د عثمان ورور دی اگر که میرنی ورور دی خو ورور خو یې دی که نه عثمان دلته صرف عام عثمان نه دی عثمان دلته امیر المؤمنین دی نو هغه شمارلې فلما بلغ 40 کله چې 40 کوړو ته ورسېدو وی امسک وی بس نو بیا علي رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم په شرابو باندې 40 کوړې سزا ورکړې ده وجلد ابو بکر 40 او ابو بکر هم 40 کوړې ورکړې ده او عمر وی اتیا ورکړې ده او هر یو روا ده خو یو دا خبره یاده کوي د علي رضی الله عنه ګورې خپل رای دا ده او خپل مذهب د هغه په دې مسله کې ده چې اتیا کوړي دي بلکې یو روایت کې داسې راځي مشهوره دا ده چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې هم 40 وي عمر ته د اتیاو کولو د علي ویلي وو دوله مشوره ورکړې وه چېرې دا شراب دا خلک سکي راسکي او دا خبره ورته معمولي ښکاري دا سزا څه وکړه دلته یې په څو باندې سړی ودرو دا خیر دی ولې ځکه چې مشر دی اوس کې چې سړي مقام ته به هم ګوري زی ته به هم ګوري من کې یو دا مسله هم نشته او زه ډېر خفه شم چې کله دیني طبقه او خپل ځان نسبت علم ته کوي هغو کې هم بعض وخت دا مسله نه ده معلومه لکه دوه کسان دي یو ځوان هلک دی بې المازه دی یا موږ به داسې وایو چې لمونځ کوي په کور کې کوي جمع یې نه راځي صحیح شو علاقه کې مشهور دی چې وروره دا سړی جومات کې نه چې جومات کې نه دی چېرته وي اسمان ته کتلی اوس کې دغه صوفیانو په شان هغه پیران هغه وایي زموږ هغه وایي مکې ته ځي راځي منزله جدا مسله ده خو چې موږ سره اوسېږي او جومات ته نه راځي کور کې کوي که نه کوي خو زموږ بیا هم ښه ګماني چې سړی کور کې کوي یو سپینګیری دی چې هغه هم نه راځي دوه کسان دي یو سپینګیری هم نه راځي د دې دواړو د پوه کولو به یو طریقه که فرق به پکې سپینګیری دی ته به هغه ته څه کوې په ډک بازار کې لږه چل دی ولې نه راځي منافق یې که بېدینه یې که دا ستا څه خبرې دي مشر دی او د سره ځان له میلاو شي ته به دته په سړیتوب او په طریقې سره خبره وکړي نو د ځوان سره بیا ځوان سره موږ دا نه وایو چې ته بېادبي کوه خو د هغه سره بیا د خبرې کولو جدا انداز دی هغه سره ته لږه سختي هم کولی شي هلته ته خبره سخت هم کولی شي خو سپین ګیري ته خو هغه